یاره عبدالرحمنه قانون نو د ایران دی دا یو څوک نسوار نه دی دا بې ځایه پر دا روډ نه سي غورځولی د سټیټي جرمانه کوي وایي دا روډ خرینېږي وایي دلته په کثافات نه غورځوئ موږ دوی خو وروره ګاډۍ مې د امبار ډکه کړي درب د کور مخ ته چپک کړو د انسانیت و د صفاوالي قدر هلته په بار ملکو کې ډېر دی دا 2 کاله مې تېر کړه یا عجبه ښه خوند یې کوي که مسافر هم ولم صفایي یې ښه ډېره درلوده هغه ملکو وم دا یو څوک نسوار نه دی دا دونه کاغذ سړي بې ځایه نه سو غورځولی دلته خو موږ دوی ته دی په خونه کې پروت دی دا رقم دی صفا ملکونه څه کوې کښېنه وروره جومات بیا څه کوې خو هغه ملا صاحب راغلی دی هغه به جومات راکړي د 2 کاله کېږي 2 کاله بعد د ایرانه راغلی یم یاره ته وایه زه ځم جومات ته ګړی کښېنه پخوا به ما زارۍ درته کولې چې راځه جومات ته ته نه تلې دا دې بیا څه وخت شروع کړي دي د جومات منځونه اوس ګټه لري جومات اوس ګټه لري ښه په رس کې دې برکت لوېدلی دی دا 2 کاله ایران نه کړي وې ولاکه یې پر بوټو پر چمپلان پیسې ورکړي دي اوس ځمه زه د ژمي زاړه بوټونه په نوو چمپلان بدلوم ښه د دې دپاره ورځې چې د جوماته څه بوټونه و چمپلان غلا کوې اوه یاره نو ما خو دا نه درته ویله چې ته د مسجد څه چمپلان غلا کوه ما خو دا درته ویله چې د جومات لمونځ ثواب لري ګټې لري په رزق کې دې برکت لویږي د انسان مخ نوراني کېږي دغه ګټې ما در ښوولې ما خو دا نه درته ویله چې ته ورته د مسجد څه چمپلان غلا کړه جابه خلک مې موږ د ثوابو خبرې ورته کوو دوی په غلا پسې ګرځي ملا دې ماته څه ته نه شرمېږې د مسجد څه بوټونه وشان غلا کوې که دغه غلا یې وکړې بیا ماته سلام مه را اچوه دا دې ډېره ښه خبره وکړه دننه بیا توبه ده بیا غلا یې د مسجد څه نه کوم کول دی راکه لاس د مور شیدې ځوانه وپیدې no.